د هرات حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې د لومړي ځل لپاره په دې روغتون کې د زنګون د ارتروسکوپي او د مخکیني صلیبي رباط یعنی ACL د بیا رغونې فوق تخصصي جراحي عملیات په بشپړ ډول په بریالیتوب سره ترسره شول. د دې مرکز د اورتوپیډي څانګې مسؤلان وایي چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 1000 د اورتوپیډي پرانیستي جراحي عملیات په دې روغتون کې ترسره شوي دي. بین 10 تا 20 مریض عاجل همیشه مریض عاجلی که روزانه میایم ما عملیات داریم که اگر ما مجموع حساب بکنیم تقریبا در ماه شاید بیش از 400-500 شوه. په همدې حال د دې څانګې ډاکټران وایي چې د زنګون د بند جراحي عملیاتو ترسره کول پرمختللو وسایلو او امکاناتو ته اړتیا لري چې تر دې وړاندې د لویدیځي حوزې اوسیدونکي د دې ډول عملیاتو لپاره بهرنیو روغتونونو ته تلل او زیات مالی لګښتونه یې ورکول. کشورهای مختلف هزینه‌های مختلفی داره. مثلا در ترکیه حدوداً $5000 میگیرم، در ایران چیزی فکر کنم 100,000 یا $3,500 گرفته میشه، اما در مرکز اینا حدوداً 70,000 60,000 بین از اون متفاوته. همینقدر این عملیات هزینه داره، ولی در شفاخانه حوزوی هرات به صورت رایگان برای مریض‌ها انجام میشه. له بل لوري یو شمېر ناروغان د اورتوپیډي په څانګه کې د خدمتونو له بهیر څخه خوښي څرګندوي او وایي چې په هرات حوزوي روغتون کې د فوق تخصصي عملیاتو ترسره کېدل کولی شي د ناروغانو د مالی لګښتونو مخه ونیسي. مصرف‌ها با شفاخانه شخصی بدی 3-4 لک تومان مصرف داشتم. خدای ما از دکتر صاحبا راضی، خدای رسیدگی میکنم. من نوبت بگرفتم فردا انشاءالله نوبت عمل من میخوان سایت تیر کنم که میگه تیر میکنن. د متخصصانو د معلوماتو له مخې د اورتروسکوپي پرمختللو عملیاتو ډېری مراجعین ورزشکاران دي چې د ورزشي فعالیتونو پر مهال د زنګون له برخې ټپي کیږي. اوس دا پرمختللي لیزري عملیات په وړیا توګه د هرات په حوزوي روغتون کې ترسره کیږي.